إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ایمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. حسان زلمی یم. دا ستاسو تحلیل خپرونه ده. په دې خپرونه کې مو په ټولنیزو رسنیو کې د اکثر استفاده شوي هیشټاګ په اړوند د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نظرونه او اندونه راخیستي. دا خپرونه چې زما حسان زلمی په تخنیکی همکارۍ جواد فاتح چمتو کړي، احمد تمیم صاحب وړاندې کوي. هیله ده د خوښۍ وړ مو وګرځي. مننه. غرب په ځانګړي ډول امریکا او د ناټو په ګډوله کې ورسره راټولو حامیانو یې زموږ په شیرین وطن کې د یوه سوچه اسلامي نظام شتون ونه زغامه او کلونه وړاندې یو ستر نظامي تړون د صلیب په وړاندې د وفادارۍ د لوړې ترسره کولو وروسته په یوه کاملا مسلمان خو له مادي پلوه غریب او بېوسه هیواد باندې هجوم ورور او پر یوه مؤمن ملت یې د وحشت او دهشت یوه ناپایانه لړۍ پیل کړه. دا وخت نو د اسمان مخ الوتکو نیولی و او د ځمکې پر مخ له ورانو او کنډواله کورونو پرته بل څه نه تر سترګو کېدل. د جومات دنګه مناره نړېدلې وه او د درنو بمونو وحشتناکه غږ په جوماتونو کې د حي علی الصلاة غږ خوب کړی و. په دې زړه ماتونکو شیبو کې نه یوازې د اسلامي نړۍ د یوې سترې برخې حکمرانانو مبتشا کړه، بلکې په خپل وطن کې مو هم هغه پټک سالاران، جنګي مجرمین او د شر او فساد عاملین چې د اسلامي نظام په شتون کې د محاکمه کېدو له فشار سره مخ وو او یا هم د ناوړه مالي متاع سرچینې ورباندې تړل شوي وي، د یرغلګرو سره شانه په شانه ودرېدل او پر خپل ملت باندې د وحشت کولو په برخه کې تر خپلو صلیبي بادارانو هم وړاندې ولاړل. دغه کسان چې عموما په ټولنه کې د اجرانو په نوم یادېږي د وطن په بربادۍ کې به تر صلیبي یرغلګرو وړاندې روان وو. د ولس پر کورونو د چاپې په وخت به تر هغوی وړاندې دروازې په بمونو الوزولې او د خپل وحشت، دهشت او غیر انساني چلند په تناسب یې له صلیبي بادارانو د رتبې ارتفاع اخیسته. خبره یوازې په نظامي برخه کې نه خلاصېده، د غرب له یرغل سره سم په سیاسي او ښوونیزه برخه او د حکومتولۍ په هر چوکاټ کې حلقه بګوش غلامان د ملت د واکمنانو پر نامه ځای پر ځای کړل شوه او په دې موخه چې یوه ویاړلي ملت ته ورپاتې ارزښتونه نور هم مسخره شي، هغوی یې د یوه افغان حکومت تر چتر لاندې د خپلواکو چارواکو او د ملت د استازو په نومونو منسجم کړل او ظاهرا یې د ملت چارې ورحواله کړې. خو حقیقت دا و چې دوی اجران او د یوه داسې اجر سیستم غړي وو چې د صلیبي جګړې د مأموریت د پوره کېدو په موخه رامنځته شوي وو. دا چې له ولس سره ظلم او د صلیبي اهدافو تحقق په یو اجر سیستم کې د وړاندې تګ معیار وو، همدا لامل و چې دوی تر خپلو بادارانو ډیر وړاندې لاړل او په دې بیچاره ولس یې هغه کانې وکړې چې ښایي یو وخت له تصور لوړې وي. دوی د ولسمشر، وزیر، رئیس، عسکر، پولیس او بیلابیلو نورو نومونو لاندې په افغاني پوښښونو کې ټولنې ته وړاندې کړل شوه، جنایتونه ورباندې ترسره کړل شوه، ملت ورباندې وځورول شو او کله چې د غرب مأموریتونه پوره شول بیا یې د پیپسي د تشو بوتلانو په څیر یو یو له ځانه لیرې وغورځول او لا هم دا لړۍ روانه ده. چیرې مو لوستي وو چې کلس مرمۍ مو په لاس کې درلودلې، نه داخلي دښمن ته او یوه بهرني دښمن ته وساتئ. دا یوه ډیره پر ځای معقوله ځکه ده چې کورني دښمنان او د پیسو په بدل کې ضمیر پلورلي اجران د بهرنیانو سترګې او غوږونه دي. که دوی نه وای ښایي کلونه وړاندې به غرب او ناټو د دې شیرین وطن په غرونو او ګارو کې سا ورکړې وای او بیا به یې کله هم د دې مجاهد ملت په لور د سترګو اړولو جرأت نه وای کړی. د ټولنیزو رسنیو ویښو او اسلام پالو ځوانانو همدا اجران د اونۍ د موضوع په توګه غوره کړي او د دوی په اړه یې په زړه پورې حقایق راسپړلي. موږ په دې موخه چې د هغوی له کار قدرداني شوې وي د هغوی لیکنې مو د یوه راپور په بڼه ترتیب کړي چې ستاسو محترم حضور ته یې وړاندې کوو. صدام مجاهد لیکلي چې د ګوډاګۍ ادارې ټول چارواکي د افغان مسلمان ملت له لوري رټل شوي منحوسې څیرې دي چې د ده په خبره ټولنې استفراق کړي او دوی د ډېرې کمې ګټې په بدل کې نه بخښل کېدونکي جنایت ترسره کړي. د حمزه خوستي په ان اجرو حاکمانو د رب جل جلاله له قوانینو بغاوت کړی او د خپل قدرت بقا، عیاشي او فحاشي تر هر څه ورته لومړیتوب لري. نو ځکه د ده په خبره هغوی د انسانانو وینې زبېښي، د غم په ټغرې یې کېنوي او له بل ژوند اخلي تر څو د خپل قدرت بقا ورباندې
یقیني کړي. محمد ناصر منصور لیکلي چې اجر چارواکي د ډالرو په هوس کې دومره مستغرق دي چې پر خپل ملت له هیڅ ډول ظلم او جبر مخ نه اړوي او د مسلمانانو پر مرګ خوند اخلي. نجیب وحدت په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو ته په اشارې وایي چې خبریالانو کلونه د اجرو چارواکو په ګټه تبلیغات وکړل، خو اوس د هغوی له لوري تورر کیږي او له دې څخه ښکاري چې اجرانو ته د خپلو جیبونو ډکول تر هر څه مهم دي او د جیب په ډکولو کې له هیڅ کار مخ نه اړوي. د خالقیار احمد زی له قوله اجران د خپل واک د بقا لپاره د هر هیواد د محکومیت تور داغ منلی شي او د اجر او غلام تورونو ته یې غاړه ایښي، ځکه د ده په خبره هغوی اوس ضمیر مړ کړی او وجدان یې پلورلی دی. د اکمل حقانی په اند اجرانو د ډیرې لږې دنیوي ګټې په بدل کې اسلام، وطن او ناموس خرڅ کړل او د هیواد په زرین تاریخ کې ځای نه لري. بدر غازی بیا په هیواد کې پر عامه ځایونو په ځانګړي ډول پر ښوونیزو مرکزونو بریدونو ته په اشارې وایي چې دا ډول جنایتونه د اجرانو کړنې دي او له همدې لارې غواړي خپلو بادارانو ته خپله وفاداري وښیي. د ده په خبره دا تر ټولو بد اجران دي چې ځینې وخت له اجورې پرته هم جنایتونه کوي او ولسي وګړي وژني. الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميم وزالت الحدود وجانا جحيم. بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميم وزالت الحدود وجاءنا جحيم. يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة. إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة. إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة. ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان وينحرم نعيمه. لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة محسن الأخلاق في الناس أن يديما. ينسى بها الإنسان حياته الكريمة ويفقد الإحسان وينحرم نعيمة. لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة محسن الأخلاق في الناس أن يديم. يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة